لا تحزن د اندېښنو په ګردابونو کې د هیلو او خوښیو څرک د عربي نړۍ د پیژندل شوي لیکوال ډاکټر عایض القرني د شاهکار اثر لا تحزن پښتو ژباړه چې استاد فرید احمد هلال کړې ده زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. یا الله زیاتره خلک پر دې ژاړي چې سبا به وږي او تږي او یا په غمونو کې ښکیل شي. د چا ژوند چې د بل ذات په واک وي هغه ته نه ښایي چې خپل ځان له یو نامعلوم سبا سره ګراو کړي. سبا تر هغې پرېږده چې راشي. د سبا د حوادثو په اړه پوښته ځکه ته همدا نن ورځ بوخت یې. نننۍ ورځ نغد او سبانۍ نسیه ده. نو تعجب پر هغه چا چې نغده پر نسیه بدلوي او هغه هم پر داسې ورځ چې لمر یې لا نه دی راختلی. په ښېګڼه کې د زړه ریښتینې خوښي نغښتې ده. په اندېښنو کې له خلکو سره ښېګڼه کوه، له بیچاره سره مرسته کوه، وږي ته خواړه ورکوه او د ناروغ پوښتنه کوه چې نیکمرغي دې په برخه شي. په اندېښنو کې له خلکو سره ښېګڼه کوه، له بیچاره سره مرسته کوه، وږي ته خواړه ورکوه او د ناروغ پوښتنه کوه چې نیکمرغي دې په برخه شي. له خلکو سره په ورین تندي مخ کېدل کټ مټ نیکي ده. همدا شان په حدیث شریف کې دی یوه بدلمنه ښځه الله تعالی پر دې بخلې وه چې پر تږي سپي یې اوبه څښلې وې او د دغې نیکۍ له برکته ورته جنت ورکړل شو. حسن بصري رحمه الله فرمایي یو صحابي یوه داسې ښځه ولیده چې تر اسلام له مخه یې پیژنده. له ښځې سره یې خبرې اترې وکړې او ترې روان شو. خو په تلو کې یې په ښځه پسې شاته ور وکتل چې له یو دیوال سره په جنگ شو او پر مخ یې د خوږېدو اثر پاتې شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغی او خپله کیسه ورته وکړه نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمیل کله چې الله تعالی چاته د خیر اراده وکړي نو په دنیا کې یې ګناهونه رژوي. هوښیاران شئ. ناپوه خلک الله تعالی ته ښکنځل کوي نو زه او ته لا څوک یو. همدا شان که زه او ته پوهه ترلاسه کړو او یا کومې ښې چوکۍ ته ورسیږو نو همدغه ناپوه خلک به بیا هم پر موږ نیوکې کوي او ردي بدي به راپسې وایي. په زرونو نیمګړتیاوې به په موږ کې رابرسیره کوي. که ښه کار کوي نو همدغسې خلک دې په خوله کې ښه نه اړوي تر هغې چې له هغه کاره لاس په سر نه شي. نو ځکه هوښیاران وایي چې پر ځمکه ناست شخص له غورځېدو خوندي وي. ناپوه خلک پر دې غوسه دي چې ته تر هغوی ډیره پوهه لري او یا دې ډیره شتمني ترلاسه کړې نو ځکه دوی پر تا نیوکې کوي او دوی دې تر هغې نه بخي چې له هغو ټولو نعمتونو لاس پر سر نشي چې الله تعالی در باندې لورولي دي او ټولې ښېګڼې له ځانه ایسته نه کړې. ناپوه خلک همدا غواړي خو ته پښې کلکې لګوه ځکه که د دوی په خبرو کې راغلی نو خپل ژوند به برباد کړي. تاسې د داسې خلکو ژبې نشئ تړلی. هو د دوی خبرې ناوړې نیوکې او ردي بدي په خپله سینه کې ښخولی شئ. هغه داسې چې له سره ورته وخت مه ورکوئ او پر خبرو یې باک مه کوئ. د دې پر ځای چې د هغوی پر نیوکو خپل ماغزه وسوځوئ او خپل ارزښتمن وخت خراب کړئ دغه ارزښتمن وخت د پوهې په ترلاسه کولو کې ولګوئ. ښه عادتونه راخپل کړئ او که تاسې غواړئ چې په ټولو خلکو کې مقبول او د هر چا د سترګو تور شئ نو دا شونې ده ځکه همیشه به دې یو څوک په مخالفت کې وي. خلکو نه د مننې تمه مه کوه. الله سبحانه وتعالی بندگان د دې لپاره پیدا کړي چې د هغه عبادت وکړي. روزي د دې لپاره ورکوي چې شکر یې وکړي. زیاتره بندگان الله تعالی پرېږدي او د غیر الله عبادتونه او مننې کوي. معنا دا چې انکار، زیاته، جفا او ناشکري په انساني خټه کې اغږل شوي صفتونه دي. له دې امله که له چا سره څه ښېګړه وکړي او هغه د ښېګړه له پامه وغورځوي نو دومره غمجنېدل پرې نه دي پکار بلکې کړي نیکي هیره کړه چې ګنې له چا سره دې څه ښېګړه کړې ځکه تا چې د کوم خالق او رب لپاره نیکي کړې هغه ډیر قدردان دی او ستا دغه ښېګړه په یوه لویه عملنامه کې لیکلي. له هغه سره یې ډیره لویه بدله شته او هغه ذات د چا ښېګړې له پامه نه غورځوي. له دې امله پکار ده چې له هر چا سره ښېګړه یوازې د الله تعالی لپاره وشي ځکه په داسې صورت کې د یو چا سرغړاوی او مخ اړونه تا نشي زیانمنولی. نړۍ ستاسې مخې ته یو پرانستی کتاب دی. که یې ولولئ نو دا کټ مټ د هماغه پلار کیسه ده چې له بچي سره څومره ستونزې وګالي د هغه د ښوونې روزنې، خوراک، څښاک او جامو لپاره خپلې ټولې خوښۍ تر پښو لاندې کړي. خو کله چې هم دغه بچي رالوی شي بیا د مور و پلار په نافرمانۍ پسې مټې راونغاړي نو د پلار خوار په زړه به یې څه تېرېږي. خو ځان ته پر دې خبرې ډاډ ورکوي چې دغه هر څه یې د الله تعالی لپاره کړي او هغه به یې بدله ورکړي. د الله جل جلاله له دره هیڅ غوښتونکی بېنوا نه راستنیږي. الله جل جلاله ارومرو د غوښتونکي غوښتنه پوره کوي ځکه چې د هغه خزانې پراخې دي او په ورکړه نه تشیږي. نو موږ ته پکار ده چې له هماغه نه یې وغواړو او په راکړو نعمتونو یې شکر وکړو.
ځکه په دې لړ کې دوه مقامه دي چې یو یې شکر او بل یې صبر دی او پر دې دواړو له موږ سره د کامیابۍ ژمنه شوې، لکه چې الله تعالی فرمایي ژباړه که تاسې شکر وباسئ نو پر تاسې به لا زیاتې پیرزوینې وکړم. همداشان له صبر سره یې ملتیا ښودلې ده. ژباړه الله تعالی د صبرناکو ملګری دی. له وزګارتیا نه ګټه پورته کړه. د وزګارو خلکو مغزه هم وزګار وي، ځکه په عادي چارو کې ځانونه بوخته وي. په ژوندانه کې وزګار او بیکاره خلک هماغه دي چې همیشه په تاویلو ماویلو سر وي، چې دغه هر څه خپله د وزګارتیا زیږنده ده. په وزګار وخت کې که دې ځان بوخت نه کړ نو غمونه او اندېښنو ته ځان چمتو کړه، ځکه وزګارتیا تیر یادونه راتازه کوي او انسان په اندېښنو کې ښکیلوي. په دې اړه د هوښیارانو سپارښتنه دا ده چې وزګار مه کښېنه. که نور هیڅ نه وي نو ځان په نیکو چارو کې بوخت وساته. په لمنځونو، تسبیحاتو، تلاوت او د دیني کتابونو په مطالعه ځان بوخت کړه. ژباړه هغوی په کور کې د ناستو کسانو په جمله کې شاملېدل خوښ کړل. که بیکاره وزګار ناست وي نو دغه وزګارتیا به درته زړې، اوسنۍ او د راتلونکو ټولو اندېښنو دوسیې پرانیزي. وزګارتیا یو داسې عذاب دی چې انسان د غفلت په زندان کې بند کوي او پایله لیونتوب دی. د وزګاري ناستې پر ځای نورو ته څه ګټه ورسوه. تا ته زما همدا سپارښتنه ده، که وزګارتیا دې په بوختیا بدله کړه نو د نړۍ 50% طبیبان به دې د نیکمرغۍ ضمانت وکړي. وګوره، بزګران او نانوایان د اشعارو په زمزمه سهار وختي خپل کار ته درومي، خو ته لا د غفلت پر بستره پروت خپل سترګې موښي. پردۍ پیښې مه کوه او په نورو کې ځان مه ویلې کوه، ځکه ډیر خلک په ناسته ولاړه خبرو اترو او چال چلن کې پردی تقلید کوي چې دوی هم د هماغه چا غوندې ښکاره شي چې دوی تقلید کوي. همدا لامل دی چې د دغسې خلکو هر کار له تکلفه ډک وي او دا یو تلپاتې عذاب دی. له آدم علیه السلام راهیسې تر ننه پورې دوه انسانان یو ډول نه دي تیر شوي چې په کړه وړه کې کټمټ یو شان وي. نو ته کله د بل په شان کیدی شي؟ ځکه ته بیل شی او په تاریخ کې ساری نه لري. زید، عمر، بکر نور څیزونه دي، تل هغو جلای د هغوی تقلید مه کوه. پر خپلو پښو ودرېږه او حرکت وکړه. ژباړه د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي، نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغاسته شئ. خپله خپلواکي او معیشت له لاسه مه ورکوه. د الهي وحي له اصولو سره سم خپل ځان مهذب کړه. ستا خوند رنګ بیل دی او د نورو بیل. هر څوک په خپل رنګ پیژندلی شي او زموږ د رنګ، ژبې، قدرت او طاقت اختلاف د الله تعالی د قدرت له نښانو څخه ګڼل کیږي. له دې نه مخالفت مه کوه. قضا او قدر. پر تا راغلی مصیبت نورو ته او پردۍ ستونزې تا ته څه زیان نشي اړولی، ځکه قلم وچ شوی، مخونه او پاڼې پوره شوي او تقدیر لیکل شوی دی. ژباړه هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې یا ستاسې پر خپل نفس نازلیږي او موږ هغه له پیدا کولو نه مخکې په یوه کتاب کې نه وي لیکلی. چې دا هر څه مخکې له مخکې په تقدیر کې لیکل شوي دي، نو بیا د یوه نږدې خپلوان پر مړینه او یا مالي زیان باندې دومره مه اندېښمن کېږه، بلکې له صبر او شکر نه کار واخله چې ګناهونه دې وبخښل شي او الله تعالی در څخه راضي شي، او په دې سوچ کې مه ډوبېږه ګنې را روان مصیبتونه او توپانونه به تم کړای شي او یا به ښیښه له ماتېدو وژغورلی شي، بلکې الله تعالی چې څه غواړي هماغه به کیږي. ژباړه موږ ته هیڅکله څه ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې الله تعالی راته لیکلي دي. ژباړه هغه د خپلو چارو لپاره د چا په وړاندې مسؤل نه دی او دوی ټول مسؤل دي. اعصاب به دې ارام او زړه به دې هله ډاډه شي چې د الله تعالی پر قضا او تقدیر بشپړ باور ولري. پر دې مه خفه کېږه چې ته نړېدونکی دیوال او روانې اوبه ودرولی نشي او رالوتی باد یې سرولی نشي. د الله تعالی پرېکړه نافظه ده. ژباړه اوس که د چا زړه غواړي ودې مني او که د چا زړه غواړي منکر دي شي. د الله تعالی قضا او تقدیر ته په سړه سینه ځان وسپاره او دا مه وایه چې که داسې مې کړې وای نو داسې به شوې وه، بلکې داسې وایه چې همدا د الله تعالی تقدیر او پرېکړه وه. په تنګ پسې اساني وي. ای انسانه، تر لوږې او تندې وروسته مړښت او خړوبېدل شته. له بېخوبۍ نه پس خوب او په ناروغۍ پسې روغتیا شته. ورک به را پیدا شي، لار ورکی به لار ومومي او په تیاره پسې رڼا راځي. شپې ته ووایه چې سباون به دې دغه تور پلو در ټول کړي، د غرونو لوړې او ژورې به ځلانده شي. اندېښمن ته زیری ورکړه چې ناڅاپي خوښي به دې ارومرو لمن رانیسي. کله چې صحرا او دښته درته اوږده شي او لا پسې اوږدېږي نو پر دې باوري شه چې د دغې غځېدلې صحرا تر شا شنه باغونه او تکې شنې درې شته چې د نندارچیانو د ورتلو لارې څاري.
پړی چې څومره سختیږي هومره شلیدو ته نږدې کیږي. همداراز اوښکې په مسکا او ډار په امن بدلیدی شي. خپل لاس مه تنګوه ځکه حالات تل همداسې نه وي او د مصیبت د ختمېدو انتظار هم عبادت دی. تاسې ته معلومه ده چې د نمرود بل کړي اور ابراهیم علیه السلام ونه سوځولی شو ځکه چې الله تعالی ورته د سلامتیا کړکۍ پرانستې وه لکه چې الله تعالی فرمایي ژباړه موږ ورته وویل چې ای اوره پر ابراهیم یخ شه او سلامتیا جوړ شه. د قلزم بحر ته ګوره موسی علیه السلام یې غرق نه کړی شو ځکه چې الله تعالی ورته د نه ډوبولو امر کړی و. ژباړه موسی علیه السلام وویل هیڅکله داسې نه ده بلکې له ما سره زما رب دی هغه به ارومرو ماته لارښوونه وکړي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د سور په سمڅه کې خپل ملګري ته وویل چې مه خفه کیږه الله تعالی له موږ سره دی. یعنی غلامانو ته تر خپل غلامۍ او تنګسۍ پرته نور څه نه تر سترګو کیږي ځکه هغوی کور ته ګوري د کور دروازې ته ګوري کوټې ته ګوري خو د کوټې کړکۍ ته نه ګوري. لږ سر راپورته کړئ سترګې وغړوئ او د دغو دیوالونو تر شا هم د فکر نیلي وزغلوئ ځکه پراخه ځمکه پر ځان مه راتنګوئ. حال پر خپل حال نشي پاتې کېدلی او سوکالۍ ته انتظار ویستل پر خپل ځای غوره عبادت دی. ورځې سلواغو زمانه څاګانو او شپې رسیو ته ورته دي. غیب پټ دی. حکیم ذات هر ورځ په بیل بیل شان کې وي. کیدای شي الله تعالی دې تر دې وروسته څه اسانتیا در باندې راولي. ژباړه رښتیا چې له سختۍ سره اساني هم شته.